په ایټلی کې یو کس راغی عدالت ته او د هغه سره ډرور دغه په دې بازار کې چالان کړلی ټریفک پولیسو. هغه چې څنګه راغی دغه ته جج ته ودرېدو نو په دې باندې ورځ یې غوښتې وي. نو هغه جج ته تپوس وکړو ته ولې تا دومره دا چالان ایثار کو؟ نو هغه ورته وایي زه استاد یم او زه د خپل کار نه وزګارېدم په دې وجه باندې ما په دې باندې ورځ یې غوښتې دي. نو د دې خبرې د اورېدو سره جج چې دی نو هغه ودرېد او بیا دا خبره وکړه چې ا ټیچر ان د کورټ خزما دی کورټ ته او دی عدالت ته نن استاد راننوتی دی او سپک پاسېده او په عدالت کې چې څومره عمله وه هغه ټوله پاسېده. ښه اچانک ټول ودرېدو وی استاد راغلی. ګوره د هغې د خپل استاد سره رویه دا ده او زمونږ په ذهن کې او زمونږ په زړه کې دا خبره اچوله چې استاد خو خپل ډیوټي نه کوي، استاد خو خپل کار نه کوي، نو په بازار کې به سړی رواني او په استادانو پورې به پیشاړې کوي. ته چې په استادانو پورې پیشاړې کوي یاد ساته ستا دا پیشاړې ستا د مستقبل د تیاره کېدو نشانات دي. ته چې په استاد پورې ټوغې کوې زه دا نه وایم چې هغه استاد چې هغه خپل ډیوټي نه کوي او یا هغه خپل کار نه کوي هغه استاد دپاره زه نه وایم. زه د هغه استاد خبره کوم کم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما. زه دنیا ته یو معلم را لېږلی شوی یم، زه دنیا ته یو استاد را لېږلی شوی یم، زه دنیا ته د دې دپاره را لېږلی شوی یم چې زه د الله تعلیم خلکو ته ورکمه. او د آدم علیه السلام نه والا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پورې څومره انبیاء کرام چې راغلي نو هغې د درس او د تدریس کار کړلی. زما ټولو شاګردانو خپلو ته درخواست دی چې که د استادانو احترام وکړو. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپل استاز کور ته خپلې خپې نه غځوي. داسې شاګردان موږ لیدلي چې څو کاله مسلسل لس شل کاله خپل استاد له سهار کې د مانځه په یخنۍ په موسم کې ګرمې اوبه ورکړلي چې استاد ته تپوس کړلی چې دا ګرمې اوبه کوم ځای کې دي؟ پخوا خو بجلانې نه وې که نه. نو استاد ته یې څه ویلي پته شته؟ استاد جي دا اوبه زه په دې کوزه کې یا په دې منګي کې د ځان سره والمه او په بړستن کې چې د شپې سملم نو زه د ځان سره دا دغه کم نو سحر له د دې هغه یخ چې دی نو هغه مات شوی دا تاسو ته چې زه کومې تړ مې اوبه پیش کومه نو دا زه ځان سره د شپې نو ته ووایه چې هغه د شپې ځان سره په کټ کې یا په بستره کې خپلې اوبه د خپل استاز دپاره ګرمولې نو ده به خوب کړی د خوب نه دی کړی. هغه خلک به نه کامیابیږي، هغه خلک به نه اوچتیږي، هغه خلک به نه بادشاه کیږي. ځکه خدا خبره کوي چې استاد بادشاه نه هي. استاد چې دی نو دی بادشاه نه دی لیکن دی بادشاهان جوړوي. ته راشه نن د په دې کالجونو کې د استادانو سره رویه وګوره، راوزي پسې په جلوسونو کې په استادانو پسې په لیکچررانو پسې په پروفیسرانو پسې چغې وباسي چغې او د مردباد چغې پسې وباسي او قسمه قسمه الکان چې دی نو هغه په دې کلاسونو کې په استادانو پسې رابرګېږي. ولې هغه طرف نه موږ ته بل شان اډر دی چې راچوتېږه او چې دا راچوتېږي ته نو په ژوند کې به هم ته بیا چېرته هم دا ویننې چې ته د سبق خاوند شي او یا ته د کامیابۍ خاوند شي یا ته د افسرۍ خاوند شي یا ته د بادشاهۍ خاوند شي. ځکه دغه سړی به همیشه خوارخسته ذلیله تباه او برباد ګرځي کم سړي چې د خپل استاز نافرماني وکړه او د خپل استاز بېعزتي وکړه.